او د وی شروع شي نو په څلوېښت ورځو کې دننه یعنی د 2 میاشتو نه دننه د انسان خپل وزن او ټولې پټې مسلې حل شي. ځکه په هغې کې انسان ستړی وي، خوب ډېر زیات ورځي، یخني کېږي، وزن یې خېټه هر وخت سخت وي، دې پورې سخت وي چې بواسیر ورته وشي. په زنانو کې یو بیماري ده، اکثر یې په خپو باندې ویښته وي یا بیا مخ باندې ویښته راشي. هغوی حیران وي چې په ما باندې دا ویښته ولې ډېر شو. ورسره وزن سیوا وي، کو د زنانه واده شوی وي اکثر د هغې بچي نه کېږي. نن در سره ډېره ضروري خبره کوم چې اکثر زمونږ په معاشره کې د خلکو وزن سیوا وي، نو زمونږ ډایرکټ دا الزام وي چې د دې تعلق د انسان د ناراستۍ، د ناستې، د ملاستې او د خوراک سره دی، چې یعنی خوراک ډېر کوي او ګرځېدل او ایکسرسایز ورزش نشته دی. یاد ساتئ چې د وزن د زیاتېدو کله دا د بیمارو په صورت کې هم کېږي، او داسې بیماری چې د هغې د وزن د زیاتېدو نه علاوه ښکاره نور څه علامات خاص نه وي، د هغې په رڼا کې د انسان وزن سیوا کېږي او انسان چغې وایي چې ما په خپل خوراک کې داسې څه تبدیلي نه ده راوستې چې ګینې زه ووایم چې ما خوراک زیات کو، یا مې چې کوم د خوراک عادتونه هغه مې خراب کړه یا مې بدل کړه. لکه خراب عادتونه یې دا دي چې جنک فوډ خلک وخوري، د برګر، پیتزاز، شاورماز، چپس وغیره، فرایډ خوراکونه، دا شیزونه استعمال کی. نو هغه وایي چې یاره ما داسې څه تبدیلي په ځان کې نه ده راوستې او زما وزن سیوا کېږي. ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې د وزن د سیوا کېدو پته یو خو دا ده چې د سکیل نه لګي چې ته په مشین باندې ودرېږي او ستا د کیلو په حساب سره چې زما وزن سیوا شو. که دغه نه نو بیا د دې یو څو اسانې نورې طریقې دا دي چې خو په انسان کې خپل لباس تنګ شي، خپل پیزار پکې تنګ شي، خو انچي ټیپ راواخلي هغه د خپل خېټې نه چېرته مخکې تاو کړی او بیا یې تاو کړي، نو د هغه د خېټې چې کوم د سرکمفرنس ته دي د ویسټ سرکمفرنس وي دا سیوا شوی وي. یا بیا که تاسو انچي ټیپ راواخلئ او د خپل خېټې نه د نوم سره راتاو کړئ، نو که د زنانو دپاره دا لیول چې کوم دی 80 سانتي میټر یعنی 100 سانتي میټر نه کم پکار دی، او د سړو دپاره دا د 100 یعنی د 90 سانتي میټر نه کم پکار دی. که چې د دې نه زیات وي نو بیا د ستاسو وزن سیوا دی. خو داسې بل څه شیز له ناپ ورکوي نو هغې کې تبدیلي راغلي وي او هغه وزن سیوا شوي. یا اور که بل څوک ډېر وخت پس وګوري نو هغه ورته وایي چې یاره ستا خو وزن سیوا شوی دی. نو کومې داسې بیمارۍ دي چې د هغې په رڼا کې زموږ وزن زیاتېدی شي، او د هغې الزام به په موږ دا وي چې تا خو خوراک ډېر کړی دی او تا ورزش کم کړی دی، یا ته ورزش نه کوې او بس ټوله ورځ پروت یې او ملاست دی. نو دې شیز ته unexplained weight gain وایي. unexplained weight gain مطلب دا دی چې ته پته نشته چې زما وزن ولې سیوا شو. explained weight gain یا explained weight loss دې ته وایي چې انسان وایي چې او بهی مخکې زه پاکستان کې وم، اوس زه بهر راغلی یم، فرض کړه سعودي ته راغلی یم، زه بهر نشم ګرځېدی، زما ټول کار د دفتر دی او ټول خوراک مې بازاري دی او برګر او پیتزا او جنک فوډ او د فاسټ فوډ دی. یو انسان دی چې هغه وایي چې زه په خپل ځای یم او روټین دی چې کوم مخکې مو او اوس هم دی، خو یا زما وزن سیوا شو یا کم شو. نن موږ د وزن د سیوا کېدو خبره کوو. یاد ساتئ د ټول نه یو کامن بیماری هایپوتایراډیزم ده. دا زموږ په معاشره کې ډېره زیاته ده، د دې فیملی هسټري ده، یعنی په خاندانونو کې هم چلیږي. د دې ښکاره بالکل هم څه علامات نه وي، خو د ټول نه غټ علامت دا دی چې وزن پکې سیوا شي. او د وزن د سیوا کېدو سره علاوه دغه انسان اکثر خېټه سخته وي، یخني ډېره کېږي، زړه رفتار یې کم وي. نو دا داسې نور علامات دي چې د دې دا هر چاته کېدلی شي. نو هایپوتایراډیزم دا په دې مرۍ کې زموږ یو ګلینډ دی، هغې ته تایراید ګلینډ وایي. هغه داسې یو کیمیکل پروډیوس کوي، هغې ته تایروکسین وایي، چې کوم زموږ میټابولیزم یعنی په وجود کې چې څومره ریاکشنز کېږي دا ټول کوي. کله چې هغه ګلینډ هغه کیمیکل کم جوړوي نو هر څه په مزه شي. نو کله د هغه ټول کیمیکل ریاکشنز په مزه شي نو د هغې په رڼا کې د انسان وزن هم سیوا کېږي او وزن ډېر په سپیډ کې سیوا کېږي. که فرض کړه د هایپوتایراډیزم تشخیص وشي په ډېر آسان TSH ټیسټ باندې کېږي او دوی شروع شي، نو په 40 ورځو کې دننه یعنی د 2 میاشتو نه دننه د انسان خپل وزن او ټولې پټې مسلې حل شي. ځکه په هغې کې انسان ستړی وي، خوب ډېر زیات ورځي، یخني کېږي، وزن یې خېټه هر وخت سخت وي، دې پورې سخت وي چې بواسیر ورته وشي. نو دا ټولې خبرې د دغه ټیسټ د دغه تشخیص او د علاج سره حل کېدی شي. دویم نمبر باندې په زنانو کې یو بیماري ده، څومره چې دا زنانه دا ویډیو ګوري هغوی به خامخا دا نوم اورېدلی، نن سبا ډېره زیاته شوې ده، هغې ته PCOS یا PCOS وایي، پولیسیسټک اوویرین سنډروم یا پولیسیسټک اوویرین ډیزیز، PCOD هم ورته وایي. دا داسې یو بیماري ده چې په دې کې د هغوی په سرمنه باندې ویښته هم زیات وي، اکثر یې په خپو باندې ویښته وي یا بیا مخ باندې ویښته راشي. هغوی حیران وي چې په ما باندې دا ویښته ولې ډېر شو. ورسره وزن سیوا وي، که د زنانه واده شوی وي اکثر د هغې بچي نه کېږي او په دې کې کوم د هغې اووریز وي، یعنی د یوټرس اووریز پښتو کې
دا زه صحیح نشم ایکسپلین کولی، خو په هغه کې سیسټس وي، نو دې ته PCOS وي، او په دغه الټراساوند کې پته لګېدی شي، او د زنانو چې کوم ډاکټران دي ګایناکالوجسټ بیا د هغې د علاج ورکوي، خو وزن پکې هم سیوا کېږي. په دریم نمبر باندې ډېر ضروري شي چې د دوایانو په رڼا کې ستاسو وزن سیوا کېدی شي. دوایانو په رڼا کې څنګه؟ اکثر خلک د سټیرایډز د دوایانو استعمال کوي. زه په ډېر احترام سره او ډېر په عزت سره دا وایم چې اکثر زموږ حکیمان یا هومیوپیتھک دوایانو کې د سټیرایډز استعمال کېږي، چونکې په هغې باندې څه شاته څه لیبل نه وي، څه کمپني نه وي جوړه کړې، څه پوره انفارمیشن پې نه وي چې دې کې څه دي. خو په منځ کې هغې کې سټیرایډز وکړي چې سټیرایډز ستا ابرپټ هر څه ستا اکدم ټیک کوي، خو په لانګ ټرم کې تاله ډېر نقصان درکوي. ستا دردونه ختموي، ستا انفلیمیشن، ستا تبه ختموي، ستا چې کوم د جوړونو د اډوکو دغه دی هغه ختموي، خو په لانګ ټرم کې دله ټول اډوکي سوري کوي. نو او د هغې په نور شیزونو کې هم ډېر کار دی، خو وقتي طور پر کار دی او په اوږد وخت کې نقصان ورکوي. سټیرایډز ته وزن سیوا کوي. کوم ماشومان چې سټیرایډز استعمالوي، ایون په ساسکو کې، د پوزې په ساسکو کې، یا د غوږ په دوایانو کې، یا د هغوی په د هغه دوایانو په رڼا کې هم د انسان وزن، هغه ماشومان پړسېدلي وي. ایون چې کوم ماشومان د کوم زنانه چې د پریګننسي یعنې حمل په دوران کې دا شیزونه استعمال کوي، د هغوی ماشوم هم غټ وي هغسې. نو د سټیرایډز د دوایانو په رڼا کې ستاسو وزن سیوا کېدی شي. بیا دې نه علاوه بله یو بیماري هغې ته کشنګ سنډروم یا کشنګ ډیزیز وي. اډرینل یو ګلینډ وي چې هغه یو داسې یو کیمیکل پروډیوس کوي چې د سټیرایډز په شانتې وي، نو هغه هم ستا وزن سیوا کولی شي. بیا سټرس یعنې ذهني پریشانی، خو دا څوک ډېره کوي، نو په د دغې په رڼا کې هم کارټیسولز راځي، کم چې خواږه وي، سټیرایډز وي، هغه د ذهني پریشانۍ سره د جنگ د کولو طاقت لري. هغه مسلسل ریلیز کېږي چې کله ته ذهني پریشانۍ، نوکري نه وي، قرض وي، ملکي حالات ټیک نه دي، معاشي حالات ټیک نه وي، نو د دغې په رڼا کې هم وزن سیوا کېدی شي. دا یو 4-5 شپږ داسې بیماریانې مسلې دي چې په دې کې ستا وزن سیوا کېدی شي، خو دا به ستا د خوراک سره یا ستا د ورزش سره تعلق نه لري، بلکې دا به د دغه بیمارو په رڼا کې وي. نو پکار دی چې موږ وخت په وخت خپل تشخیص کوو او د خپل علاج او د خپل ځان او د خپل خواوشا خلکو خیال وساتو. زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د نور خلکو سره شریک کړئ. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی، زه یو کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه په پښتو ژبه کې د خپلو خلکو دپاره د طب متعلق خبرې یا لیکچرز ریکارډ کوم. ډېره مننه.